نفت العرب کې یو واقعه راځي و یو نصرانی د یو مسلمان عالم نه تپوس وکړ او تپوس یې دا وکړ چې ستاسو په کتاب کې چې قرآن عظیم الشان دی په دې کې د طبابت خبرې او د صحت سره متعلق خبرې دا ما مونده نه کړې هغه ورته وویلې که تا زمونږ کتاب کتلی وې تا به مونده کړی وي وایي زمونږ په کتاب کې قرآن عظیم الشان کې رب العالمین فرمایي چې کلو واشربو ولا تسرفو خوراک هم کوئ او څښاک هم کوئ لیکن اسراف مه کوئ زیاتې مه کوئ ډېر خوراک مه کوئ وایي هغه د طب یونان پوهه نصراني ورته حیران شو او دا خبره ورته وکړه وایي که په حقیقت کې دا خبره ستاسو په کتاب کې وي دا خو بنیاد دی د طبابت دا د طب نبوي او طب یوناني بنیاد دی او اصل دی او هغه به مزید وفرمایي چې انسان کله خوراک کم خوري نو دا به په بدن باندې نه بوج کیږي نو دا به بیماریږي نه او بیا هغه وفرمایله چې کله یو انسان خوراک کوي لیکن اسراف او زیاتې نه کوي کم کوي ته به فایده ورکوي او چې کله دا انسان خوراک کوي لیکن خوراک زیات کوي دغه زیات خوراک به دا خرابوي دا زیات خوراک دا انسان به پخپله خوري کم خوراک به تو خوري فایده به تا ته وي زیات خوراک به ته کوې لیکن تا به خوري تا کې به بیماری نه پیدا کوي کوشش دا کول پکار دی چې په غذا کې احتیاط کم خوراک هوښیاران فرمایي کمې خبرې او کم خوراک دا د انسان ژوند کې برکت راولي دلته دا خبره هم یاد وساتئ طب نبوي کې دا هم راځي چې په کم علاقه کې اوسېږي او کم موسم کې ته ژوند کې نو د هغې موسم مطابق چې ستا په علاقه کې کومه نوې میوه راشي کومې نوې فروټ راشي هغه وخوره دې کې ډېر اهمې خبرې طرف ته اشاره ده چې کومه نوې میوه راشي او نوې فصل راشي نو هغه په کثیر مقدار سره نو هغه خو ارزانه تاسو به ګورئ ارزي کې به هغه موجود وي او کم نه کم قیمت باندې به هغه موجوده وي ځکه د دې میوې موسم دی او بازار کې ډېره ده او کم شی چې بازار کې ډېر وي نو یو حده پورې د هغې قیمت کنټرول وي او ارزان او طب نبوي ورسره دا خبره لیکي چې کله د یو شي او د میوې موسم وي او په هغه وخت کې کمې موسمي بیمارۍ نه وي تبې وي ټوخله وي الرجي وي نو دغه موسمي میوې چې دغه موسم وي د هغې دپاره بهترین علاج دی طب نبوي مزید دا خبره هم لیکي چې کله د یوې میوې موسم وي هغه خوره او چې کله یې موسم اخر ته ورسېږي ختمېږي نو بیا پرېږده او دا خبره هم ځان سره په ذهن کې کېږدئ کوشش دا وکړئ چې د نورو علاقو میوې که ستا علاقې ته رام شي د هغې د خوراک نه ځان بچ وساته الله به تا ته صحت درکړي